ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1405 هجري شمسي کال د اسد زمري د میاشتې 20 نیټه ده. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خبرونو لیدونکي وئ. استاد پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خبرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حق یارم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان رسیال والي د علیشنګ او دولت شاه ولسوالۍ له یو شمېر قومونو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړ. د لغمان رسیال والي حافظ انځرګل عبدالله علیشنګ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال په خاص نجیل قلعه سیمه کې د علیشنګ او دولت شاه ولسوالۍ له یو شمېر قومونو سره په ګډه غونډه کې ګډون کړی. د ولایت مقام د رسنیو مرکز د خبرپاڼې له مخې په دې سفر کې مرستیال والي سره د علماو شورا رئیس شیخ محمد سلیم حقانی، د استخباراتو مرستیال عبدالله چمن او د علیشنګ ولسوال قاری عبدالقاهر متوکل هم ملتیا کوله. په خبرپاڼه کې راغلي د یاد غونډې په لومړي سر کې د علیشنګ ولسوال پرانستون کې وینا کړې او ټولو مېلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ ویلي یاد غونډې د جنغوزیو پر سر په غرونو کې د شته ستونزو د حل په موخه رابللې ترڅو په مناسب ډول وویشل شي. په ورته وخت کې د علماو شورا رئیس شیخ محمد سلیم حقانی په دې غونډه کې د یووالي په ارزښت خبرې وکړي او دا یې د یو ملت د بقا لپاره مهم بللی دی. په خبرپاڼه کې د نوموړي په حواله زیاته شوې که په ټولنو کې یووالی نه وي بدبختۍ ته ځي او ټولنه له ګڼو ناخوالو سره مخ کیږي. ښاغلي حقاني ویلي متحد شي او د غرونو پر سر رامنځته شوې شخړې حل کړئ ترڅو مو دنیا او آخرت ښه شي. بل لور ته د لغمان رسیال والي حافظ انځرګل عبدالله هم یاده غونډه د ولسونو د یووالي د ستونزو د حل او نورو ولسونو ته د یو ښه پیغام د انتقال لپاره مهمه بللې. ښاغلي عبدالله ویلي په دې غونډه کې به د هغو خلکو ستونزې اوري چې په خپلو ساحو کې جنغوزي لري او د جنغوزیو پر سر له نورو قومونو سره ستونزې لري. په خبرپاڼه کې د ښاغلي عبدالله په حواله زیاته شوې هڅه کوي چې د دوی ستونزې واوري، حل لار ورته ولټوي او کوم جنغوزي چې په غرونو کې شته دوی ته په مناسب ډول وویشي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې مرستیال والي په دې غونډه کې راغلو قومونو ته ویلي د قومیت او دښمنۍ نارې پرېږدئ، یووالی اختیار کړئ، یو بل ته تیر شئ، ستونزې د خبرو له لارې حل کړئ او تربګنۍ ته لمن مه وهئ ترڅو مو شته ستونزې حل شي او ښه ژوند ولرئ. د یادونه چې د یادې غونډې په وروستیو کې هغه قومونه چې په خپلو کې سره ستونزې وي یو بل ته ورغاړې وتل ترڅو یې له زړونو کینه لري او مینه خوره شي. د امنیه قمندانۍ منصوبینو 7 تنه د نشه یي توکو د پیر او پلور په تور نیولي او د لسګونه موټرو تورې ښې پاکې کړي. د لغمان امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په مرکز مهت الله ښار کې د بېلابېلو کشفي عملیاتو په ترڅ کې 7 تنه د نشه یي توکو د پیر او پلور په تور نیولي دي. د امنیه قمندانۍ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د نیول شوو کسانو څخه 315 ګرامه شیشه، 80 عدده زیکپ کپسولونه، 8 ګرامه چرس، 3 ګرامه هیروین او 2 دانې زیرک موبایلونه هم ترلاسه او ضبط شوي دي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې د نشه یي توکو د قاچاق، پیر او پلور پر وړاندې به خپلو کشفي او عملي هڅو ته په جدي توګه دوام ورکړي. امنیه قمندانۍ ویلي یاد نیول شوي کسان به د نورو قانوني اجرااتو په موخه ډیر ژر عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د یو بل خبر نه مخکې د امنیه قمندانۍ لوري د لسګونه موټر ښې پاکې شوې. د لغمان امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې امنیتي منصوبینو د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې د مهت الله ښار په مربوطاتو کې د 15 هغو وسایطو تورې ښې پاکې کړي چې د نافذه قوانینو خلاف یې تورې ښې کارولې. د لغمان امنیه قمندانۍ ویان قاری محمد یونس یوسفزي ویلي د تورو
کښو لرونکو وسایطو مخنیوي د امنیتي تدابیرو یو مهمه برخه ده او د قانون د حاکمیت او امنیت ټینګښت په موخه به ورته اقدامات دوام ولري. نوموړي د موټر چلونکو غوښتي چې نافذه قوانین او مقررات مراعات او له غیر قانوني تورو کښو له کارولو ډډه وکړي. الینګار ولسوالۍ کې د چرګانو د روزنې د پروژې له سروې څخه نظارت ترسره شو. د لغمان ولایت اقتصاد ریاست د نظارتي پلان له مخې د الینګار ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د ډي سی ای یا هالند کمیټې مؤثر لوري د سی آر آی اس اف پروژې د سروې د بهیر څخه نظارت ترسره شوی. د اقتصاد ریاست په خبرپاڼه کې راغلي چې یاده پروژه د آی اف ای ډي په مالي ملاتړ پلي کیږي چې موخه یې د 100 کورنیو د کورني اقتصاد د پیاوړتیا او د هغوی د عایداتي سرچینو ملاتړ دی. د خبرپاڼې له مخې د یادې پروژې په چوکاټ کې به د سروې له بشپړېدو وروسته مستحقو کورنیو ته د چرګانو د روزنې لپاره اړین وسایل او چرګان وویشل شي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې د پروژې له مخې به هرې مستحقې کورنۍ ته 30 چرګان، 100 کیلوګرامه د چرګانو دانه، 3 کړکېګانې، 2 د اوبو او خوراک لوښي ورکړل شي. د خبرپاڼې له مخې د یادې سروې د بهیر څخه د اقتصاد ریاست په لارښوونه د یاد ریاست څخه اعزاز الحق یوسفزي د کرنې ریاست استازي او د ډي سی ای مؤسسې استازو نظارت ترسره کړی. درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه تر بیا ښې چارې.